زما د بېوسۍ او د ارمان نه ساه وته د تن نه مې ګرانه څه په ګرانه ساه وته زما د بېوسۍ او د ارمان نه ساه وته د تن نه مې ګرانه څه په ګرانه ساه وته د خوار غریب سړي د ژوندون دغه سرمایه وه نن پروت په پوزکي د یو انسان نه ساه وته جونګړه سسوي ورله په یو دوه کې حیران دی جونګړه سسوي ورله په یو دوه کې حیران دی باران په ودرېدو هم د دهقا نه ساه وته دې سیمې ته چې تا کله بارود ټوپک راوړی زمونږ د ټپې د یو قربانه ساه وته هسې راته وایي چې جانان مې سرتاج مې او ما سره پتلو مې د جانانه ساه وته د وصال د مازدیګر ملګرو سلامونه مې واخلې روغ به یې جوړ به یې او خوشحاله به یې لکه زما به د ژوند نه خوندونه اخلي دغه لږ ژوند دی غواړم چې د خپل سورې تېرې کړمه دغه حالات هم نه پرېږدي خو بیا هم وخو باسو او ګرځو په دغې خلکو وسیلې پلې باندې د کار شعر راټولومه غواړم چې یو پیغام وي پکې او دغه د خپل غمځپلي ولس سره شریک کړم او دوی ته خوندونه هم واخلي او دوی ته زده کړه هم وکړي په دغه هیله باندې هیروشا ته راغلی ما سرتاج عالم سرتاج رورله او دغه شعرونه د سرتاج عالم سرتاج رورو د هیروشا غر دی خاموشه خاموشي ده د هغه نه به خوندورې غزلې اورو او د دغې نه به خوندونه اخلو خو په شریکه باندې به اخلو راځئ چې په شریکه باندې سرتاج عالم سرتاج رور واورو او د هغه د شاعرۍ نه د هیروشا په دې ښکلي غر کې خوندونه واخلو سرتاج عالم سرتاج روره سلامونه مې واخله وعلیکم السلام ډېره مننه زکخان روره وړاندې ټولو نه لومبې زه تاسو ته د خپل کلي ته په راتګ باندې ځوان او تود هرکلی وایم مننه او ستاسو د وصال مازدیګر ټول ټیم ته ستاسو د زیار ته زه ډېر د قدر په نظر ګورم ځکه چې دا د دومره لنډ تنګ وخت کې په دومره مصروفه ژوند کې تاسو د خپل ولس دپاره د خپل مسافرو ملګرو دپاره د وصال د مازدیګر د مینوالو دپاره خپل ټایم خرابوئ خپل دغه خرابوئ او بیا هم د ملګرو آواز د ملګرو غږ د ملګرو شعر هغوی ته رسوئ نو ډېر د ستاینې وړ کار دی او الله مو کور ودان ساته امین امین سره ستاسو سره د دغې خپل ولس پښتنو دغه به ستاسو غږ اوري شعر واوري ځکه چې دغه ورته لیواله ناست دی چې سرتاج عالم رور به کم شعرونه وایي چې د هغې نه مونږ خوندونه واخلو نو نیغ په نیغه دغه د وصال د مازدیګر ملګري دغه پښتانه ملګري دغه تاسو ګوري تاسو ویني نو چې سم په زړه یې هغه زموږ سره شریک کړي چې د هغې نه خوندونه واخلو ولې نه نیازک خان وروره د وصال د مازدیګر مینوالو ته به زه دا شعرونه ډالۍ کړم چې غزل نه مخکې یو څو شعره ډالۍ پلې چې د هر چا نه یې قرضه اخېسته دغې بدبخته د بل مرګ له په وسله اخېسته ډېر ښه دی دا بیا ووایه دا شعر ډېر ښه دی ډالۍ پلې چې د هر چا نه یې قرضه اخېسته دغې بدبخته د بل مرګ له په وسله اخېسته ما شعر لیکو خو په مطلب هر څوک نه پوهېدل ما شعر لیکو خو په مطلب هر څوک نه پوهېدل زما د شعر نه به هر چا خپله معنا اخېسته ډېر ښه دی ما به کتاب ته چېرته عمر کې لاس کړی نه وی ما به کتاب ته چېرته عمر کې لاس کړی نه وی خو ما د نورو د خیالونو نه مزه اخېسته ډېر ښه دی دا بیا ووایه راته دا شعر ډېر ښه دی ما به کتاب ته چېرته عمر کې لاس کړی نه وی خو ما د نورو د خیالونو نه مزه اخېسته د هړ غرمه مې بنجاري ته په کوڅه تېره کړه د هړ غرمه مې بنجاري ته په کوڅه تېره کړه نور مې څه نه اخېستل ما ترې د انداسه اخېسته ما مینه کړې وه نو ما سره یې ډېر قدر و ما مینه کړې وه نو ما سره یې ډېر قدر و ما مینه کړې وه نو ما سره یې ډېر قدر و د ادم خان قبر له ځکه مې ډیوه اخېسته ډېر ښه دی سرتاجه نور به ستا نه څه د عقل تمه وکړم سرتاجه نور به ستا نه څه د عقل تمه وکړم ته ګرځېدې او تا لنډوله عینه اخېسته ډېر ښه دی غزل مطلب ده نیازک خانه چې سترګې مې سرې رنګ چې مې زیړ دی ما شوګیر کړی دی سترګې مې سرې رنګ چې مې زیړ دی ما شوګیر کړی دی بېګا مې ټوله شپه دیدن د یو تصویر کړی دی او عیب لټولو ته غیبت وایي ګناه یې ګڼم عیب لټولو ته غیبت وایي ګناه یې ګڼم خو ما تنقید د بې ضمیرو په ضمیر کړی دی ډېر ښه دی ما چې ګناه لیدلی ما ځان سره راز ساتلی ما چې ګناه لیدلی ما ځان سره راز ساتلی خو د نیکۍ مې ګام په ګام باندې تشهیر کړی دی ډېر ښه دی دا شعر بیا ووایه ډېر ښه شعر ما چې ګناه لیدلی ما ځان سره راز ساتلی خو د نیکۍ مې ګام په ګام باندې تشهیر کړی دی او دکې به ژوند وي دکې مینه دی به امن غواړي دکې به ژوند وي دکې مینه دی به امن غواړي ما خپل خیالي انسان له څومره ښه تعمیر کړی دی ډېر ښه دی
خو ګمان مې نشي که زما نه جدا اوسېږي ګمان مې نشي که زما نه جدا اوسېږي دا ځل تعویض مې په یو ډېر منلي پیر کړی دی ډېر ښه دی دا شعر بیا ووایه ډېر ښه دی مهرباني ګمان مې نشي که زما نه جدا اوسېږي دا ځل تعویض مې په یو ډېر منلي پیر کړی دی او ما د ضمیر په هنري ګوتو تراشلی سرتاج ما د ضمیر په هنري ګوتو تراشلی سرتاج ما مې سرتاج د سینګار څومره بې نظیر کړی دی ډېر ښه دی ډېر ښه ډېره مننه سرتاج عالم سرتاج وروره ژوند درله غواړم د خپل الله نه ګرانو ملګرو سرتاج عالم سرتاج ورور مو واورېدو یقینا چې د هغه غزل کې ځان له یو پیغام دی ښکلی سوچ ښکلی فکر لري او ځوان دی نو دعا به ورله کوو چې الله دې ورله ډېر ژوند ورکړي چې دغسې وخت په وخت باندې د دې خپل وطن دغه عکاسي وکړي او دغه ستاسو سره زموږ سره د دې خپل پښتون ولس سره شریک کړي د سرتاج عالم سرتاج ورور په دغې څو شعرونو درنه په مخه ښه اخلمه د ټولو نه وړاندې خو دغه څو شعره چې د عمر سوري ته مې ناست وم احتساب مې کوو د عمر سوري ته مې ناست وم احتساب مې کوو په خپل تاله والا ژوندون حساب کتاب مې کوو د عمر سوري ته مې ناست وم احتساب مې کوو په خپل تاله والا ژوندون حساب کتاب مې کوو ځواني مې ټوله ستا د حسن د ډیوې لوګې کړه تاله درغلې ومه دغه سوال جواب مې کوو په یو ګودر ښکلی و په بل باندې حجره ښکلې وه ځکه ډېر ذکر د منګي او د رباب مې کوو په یو ګودر ښکلی و په بل باندې حجره ښکلې وه ځکه ډېر ذکر د منګي او د رباب مې کوو او زما واز زما په کلي کې چا نه اورېدو زما واز زما په کلي کې چا نه اورېدو ځکه سرتاجه نن پردي ښار کې خطاب مې کوو دغه شعرونه هم د سرتاج عالم سرتاج ورور تاسو مینوالو ته ډالۍ او په تیرو باندې د خالد سنګر ورور ډېره مننه او د واسیر مننه چې دغه ویډیو مې ریکارډ کړله دغه به ستاسو سره شریکومه خپلو ټولو ملګرو له کم چې کتونکي دي لیدونکي دي کم چې مونږ نه ویني هم هغوی له هم ډېرې دعاګانې غواړم چې الله دې روغ لري مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای یې الله مو ښه آباد لره د لوی الله په امان